د دعا فضیلت او اهمیت. د انسان د پیدا کولو مقصد د الله عبادت کول دي. په قرآن کې الله تعالی فرمایي چې ما پیریان او انسانان خپل عبادت ته پیدا کړی دي. یو حدیث ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دعا ځان یو عبادت دی. په قرآن کې الله تعالی فرمایي چې کله زما بنده ستانه سوال وکړي یعنی تاسو کې نو وایي ورته چې زه نږدې یم د هر سوال کوونکي له جواب ورکوم، یعنی کله چې غیما یاد کی ما او بلی. د دعا غوښتل خپل آداب دي، خپل طریقې دي او دعا صرف د الله نه غوښتل دي. یو خدا چې ادب سره، توجه سره، اخلاص سره، یقین سره. بل چې دعا په شروع کې درود شریف ویل او چې دعا غل ختم شي په اخر کې درود شریف ویل او دعا په شروع کولو کې اول د الله تعالی هم الله تعریف کول اور اول ځان دعا کول، بیا ورو نور خلکو له دعا کول او په دعا کې د بخشش دعاګانې ضرور کول. الله په نعمتونو چې مونږ سره دي پاغي شکر کول. اوس به ګور هغه وختونه کم چې د حدیث نه پته لګي چې هغه کې ضرور دعا قبليږي. دعا هر وخت قبليږي، الله تعالی هر ټیم د انسان اوري قبليږي، مګر بعض داسې وختونه دي چې کې ضرور قبليږي او دا حدیث نه پته لګي. یو خدا چې د بانګ په وخت کې، د اقامت په وخت کې، تهجد په وخت، شب قدر په وخت اور قرآن پاک تلاوت نه پس، فرض مون نه پس، یعنی هر فرض مون نه پس قبليږي. په سجده کې ضرور قبليږي، په سفر کې، عرفه پر ورځ، د پېشمنی په وخت کې او روزه حالت کې، میدان جنگ کې، باران په وخت، جمعې په ورځ باندې یو خاص وخت دی چې هغه کې دعا ضرور قبليږي. انسان چې اب زمزم او بوس کی دا کې هم دعاګانې هر وخت قبليږي. دا خاص وختونه دي چې د حدیث نه پته لګي او موږ له پکای چې موږ دعا غواړو، موږ اول پکا دي چې وګورو چې د دعا فضیلت څه ده، اهمیت څه ده او بیا موږ دعا څنګه غواړو. دا غیر پس الله ضرور قبلای ان شاء الله. جزاک الله خیر.